چې ځوانان واړه برابر نه وي په وزن، ځنې من ځنې نیم من ځنې نیم سیر وي، د خوشحال خټک خو ښکلی مخ پکار دی، که د سوات که د پکلۍ که د بونیر وي. دا زمونږ د وړو لاسونو ته هم رسېدلی ده، دا زمونږ د خویندو میندو لاسونو ته هم دا موبایل رسېدلی دی، دا د ځوانانو بوډاګانو دا به یي، خو پکار دا د دې مثال د ټوپک دی چې د دې په استعمال باندې موږ د خپل راتلونکي نسلونه لږ لږ پویو. چې شپېتو ته نږدې کېږم پرښتو ته نږدې کېږم، چې شپېتو ته نږدې کېږم پرښتو ته نږدې کېږم، د جومات او تر کوره تلو راتلو ته نږدې کېږم، د نوسو او د زامنو متازو ته نږدې کېږم، دوه خبرې زده کومه پښتنو ته نږدې کېږم، تماشې به مې کولې حادثو ته نږدې کېږم، چې له تا نه لرې کېږم نو پردو ته نږدې کېږم، ځنې ځنې خلک وایي چې ویشتو ته نږدې کېږم. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه مخکې ستاسو ډېره مننه، ډېره ستاینه چې تر اوسه پورې د سهار نه تر اوسه پورې ناست یئ او موږ اورئ. بلا ډېر شاعرانو خپل کلامونه وویل، لاړل نږدې نږدې و، ما پېژندل چې خپل کلام به وی غلې غوندې وه، و دای ته هم ګناه نه و، ځکه چې د سهار نه ناست و. پروګرام ډېر اوږد شو. داسې پروګرامونه کله کله، اوس خو د ټیک ټاک دور دی، نو داسې مختصر پروګرامونه پکاري. یا سره مین صاحب وایي چې ما خو شاکر صاحب ته ویلي و چې مشاعره پکې نه ده پکار، ښه درته ویلي و شاکر صاحب، ځکه چې دا خو ټول شاعران دي او چې څوک کلام ونه وایي نو هغه بیا خفه لاړ شي. بهرحال ډېر ښه پروګرام وشو. شاکر صاحب ته مل ملکڼ ته د هغې ستاینه کوو، شاکر صاحب له مبارکي ورکوو. او دا ملکڼ موږ ته داسې ښکاري لکه د پښتونخوا پټکی چې لکه د وطن پټکی چې ملکڼ ته چې موږ راځو، موږ وایو چې موږ د محبت په لار روان یو، موږ د ورورولۍ په لار روان یو، موږ د صداقت په لار روان یو، موږ د محبت په لار د مروت په لار روان یو، او موږ د پښتونولۍ په لار روان یو. دلته چې راوستو موږ ډېر خوشحال شو او موږ تمه لرو د دې ځای نه. ما خو وي چې د صوابۍ نه به انیشیټیو موږ اخلو، خو دا به د دې ځای نه اخیستی شي، ځکه چې د دې ځای د ادبي ملګري ورسره نور پښتانه موږ ولیدل، د وسیلو خاوندان، وکیلان، انجینران، پروفیسران، او د دې ځای د وسیلو خاوندان موږ ولیدل چې د دې ډېره مرسته کوي. او هغوی له هم اباسین صاحب په خپله ابشار لهجه کې ابشار لهجه کې د هغوی پېژنګلو وکړه، دی یې محفوظ کړه او هغوی له یې ایوارډونه ورکوو، موږ هغوی له هم مبارکي ورکوو. نو دغه انیشیټیو دا شروع به د دې ملکڼ نه کېږي چې د ادیبانو، شاعرانو، لیکوالانو یو مرکزی تنظیم جوړ شي، بلکې جوړ دی، رو رو په پروسه کې روان دی او د دې ځای نه به کېږي. اعتماد دی، اعتماد رو رو بحال کېږي، د دې شاعرانو نه بلکې د هېڅ چا پرسنالټي کلیش دی، پښتنو دغه نه راځي، اتفاق نه راځي. نو اوس اتفاق او اتحاد راځي ځکه چې اعتماد پیدا کېږي. او موږ د ډېرو کیسو لانجو نه تیر شو، نو اوس د دې تنظیم ضرورت دی، ځکه چې د هر چا تنظیمونه شته، خو یو د دې باشعوره خلکو تنظیم نشته. دا په هره ضلع کې زمونږ په ضلع کې 18 ټولنې دي، داسې به په دې کې ومي، داسې به په سوات کې، داسې پېښور کې، هر چېرته خلیج کې، په ټول کې، په یورپ کې. نو دا به د دې ځای نه روانېږي. بهرحال تنظیم جوړول پکار دي. بله خبره دا ده چې زمونږ وروڼه زمونږ خوشحاله شو چې راشو. اوس خو د سوشل میډیا دور دی او دا به یي که موږ غواړو او که نه غواړو. دا زمونږ د وړو لاسونو ته هم رسېدلی ده، دا زمونږ د خویندو میندو لاسونو ته هم دا موبایل رسېدلی دی، دا د ځوانانو بوډاګانو
دا به یې خو پکار دا د دې مثال د ټوپک دی چې د دې په استعمال باندې موږ د خپل راتلونکي نسلونه لږ لږ پویو. موږ ځکه په دې نه پوهېږو چې دا موږ ته چلانګ دی والی دی او راغلی دی. نورالامین صاحب کله کله وایي چلانګ یې والی دی او راغلی دی، نو حقیقت د دې ټوپ والی دی او موږ له راغلی دی. موږ په کوم ځای کې اوسېدو او موږ باندې راغله څه موږ نه یې بنا خطا کړه، نو دا ښه شی دی، خو خپله پیدا باندې کام پیدا باندې راوستل پکار دي. شاکر صاحب او د ټولو نه زه خو وایم د بخت روان عمر خیل صاحب دپاره د خوشحال بابا دا شعر سم د زړه نه وایم چې ځوانان واړه برابر نه وي په وزن، ځنې من ځنې نیم من ځنې نیم سیر وي. د خوشحال خټک خو ښکلی مخ پکار دی، که د سوات که د پکلۍ که د بونیر وي. دا د بخت روان عمر خیل صاحب دپاره ما ته خو ډېر ښه لګي. د هغه دا پښتني اداګانې ما باندې ډېرې ښې لګي. په دې پټخیله کې زما ډېر زیات یاران دوستان دي، هم سیاسي هم ادبي، پکې ناست هم دي دلته. ورونو یوه ورولي باچا خان بابا جوړه کړې وه او بله ورولي غفران صاحب ناستې ترقي پسندو جوړه کړې وه، خو هغې کې سپریچوال ډپ نه و. بله ورولي به مونږ درېیمه ورولي به د ادیبان شاعران جوړوي او پښتونولي به مونږ راولو. ستاسو ډېره ډېره مننه. زه به مو خپل شعرونه شریک کړم. اباسین صاحب مو ولیده. اباسین صاحب د ټولو پښتنو دپاره د پښتو د مروت یو سمبول دی. سمبول الله دې ښه لري، الله دې خوشحاله لري. اوس خو نشته، تللی دی چېرته کار یو. هغه چې ولاړه ستا تر څنګه ده، د زلمیتوب غزل لته وایم. هغه چې ولاړه ستا تر څنګه ده، وایه مورې دغه جینۍ څنګه ده. هغه چې ولاړه ستا تر څنګه ده، وایه مورې دغه جینۍ څنګه ده. ښکلې ده خوشرنګه غنم رنګه ده، ښکلې ده خوشرنګه غنم رنګه ده، سروې ستا نه لږه غوندې دنګه ده. ښکلې ده خوشرنګه غنم رنګه ده، سروې ستا نه لږه غوندې دنګه ده. او ما ته د خوشحاله پاتې شوې ده، ما ته د خوشحاله پاتې شوې ده، چا ته پاتې شوې ده اورنګه ده. ما ته د خوشحاله پاتې شوې ده، چا ته پاتې شوې دا اورنګه ده. یاره زمونږ څومره ښکلی کلی دی، یاره زمونږ څومره ښکلی کلی دی، دغه کوټنۍ پکې زمونږه ده. یاره زمونږ څومره ښکلی کلی دی، دغه کوټنۍ پکې زمونږه ده. کوچ ماستو شوملې به درله راوړمه، کوچ ماستو شوملې به درله راوړمه، راشه ګوندلی میخه مې لنګه ده. کوچ ماسته شوملې به درله راوړمه، راشه ګوندلی میخه مې لنګه ده. او ستا لاسو کې څه دي راته وښیه، ستا لاسو کې څه دي راته وښیه، ما سره د کام د مینې پنګه ده. ستا لاسو کې څه دي راته وښیه، ما سره د کام د مینې پنګه ده. زه د خپل عزیز شاعري پیژنم، زه د خپل عزیز شاعري پیژنم، دا د پښتنو په رنګ کې رنګه ده. بل یو غزل به در سره شریکما. خو تاسو ډېره ښایسته شاعري وکړه، ځنه ځنو پکې ډېره ښه شاعري وکړه، ځنه ځنو پکې کیسه ووې، نو هغه زموږ ډېره خوښه شوه. په شعرونو کې ګوهر علي ګوهر صاحب ته، د ګوهر علي ګوهر صاحب عظمت ته سلام کوم. دا زمونږ پخوانی ملګری دی او ډېر خدمتي دی، خاموش دی خو کار کوي. ښایسته غزل شعر دی، ښایسته مخونه مخوره. جمیل صاحب ښایسته مخونه مخوره، وخته عمرونه مخوره. ښایسته مخونه مخوره، وخته عمرونه مخوره. او ګونه دې زیړه شوله، ګونه دې زیړه شوله، ښکلیا غمونه مخوره.
ګونه دې زیړه شوله ښکلیا غمونه مه خوره او زه خو ټکرې خورمه زه خو ټکرې خورمه ته تیندکونه مه خوره زه خو ټکرې خورمه ته تیندکونه مه خوره او زه خو ټکرې خورمه ته تیندکونه مه خوره خپل ځان خوړلی ښه دی خپل ځان خوړلی ښه دی د چا حقونه مه خوره خپل ځان خوړلی ښه دی د چا حقونه مه خوره د زور غبران صاحب د زور او زر نظامه د زور او زر نظامه مروتونه مه خوره د زور او زر نظامه مروتونه مه خوره بل ما به په یاد وي حافظه هغه وخت قوي وه اوس کمزورې شوې ده نو په دې وجه باندې هغه ایکسپریشن هغه کاته خرابه شوې ده ستاسو زموږ تر منځه مروتونه مه خوره او زه درنه تللی یم زه درنه تللی یم اوس خپل نوکونه مه خوره زه درنه تللی یم اوس خپل نوکونه مه خوره ما خپل عزیز وګڼه ما خپل عزیز وګڼه په ما شکونه مه خوره بهرحال روزمرې او ماورې خلاف دی د روزمرې خلاف دی خو موږ پکې اوس ته تا یو پخوانی غزل وام او بیا سلام دلته عزیز ایډوکیټ ناست دی زما په نوم شریک دی سلام وته ستاسو ډېره مننه ډېره مهرباني ډېره مننه عزیز زما لیکوال صاحب